دوستانو زیاتره کسان وایي په ټیک ټاک کې د موږ په ویډیوګانو باندې ویوز نه راځي. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې خپل ویډیوګانو ته په یوه کلیک باندې 2000 ویوز ورکړئ. خو دوستانو که چیرې تاسو دغه طریقه هر 10 منټه بعد استعمال کړئ نو تاسو خپل ویډیو ته د ورځې 1 لک ویوز هم ورکولی شئ. نو دوستانو ډیره اسانه طریقه ده. ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د لایکس طریقه هم درښیم. په هغې طریقې کې بیا موږ په یوه کلیک باندې خپل ټیک ټاک ویډیو ته 100 لایکونه ورکولی شو. نو که چیرې موږ هغه طریقه د ورځې استعمال کو ټول ورځ استعمال کو نو په هغې طریقې کې موږ د ورځې له 500 نیولې بیا تر 10,000 پورې لایکونه خپل ویډیو ته په ټیک ټاک کې ورکولی شو. نو دوستانو فلحال په دې ویډیو کې زه تاسو ته صرف د ویوز طریقه درښیم. کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو راځه دوستانو اول زه تاسو ته په ټیک ټاک کې خپله ویډیو درښکاره کوم. بیا هغه ویډیو ته زه ویوز ورکوم. ګوره دغه ویډیو تقریبا ما اوس اپلوډ کړه. تاسو کتلی شئ دغه ویوز بالکل زیرو دي. ګوره دغه ما 20 منټه مخته اپلوډ کړی ده. تاسو ګوره دلته لاندې هم کتلی شئ چې دغه ویوز بیخي ستنه زیرو ویوز دي. نو اوس راځو دوستانو دغه ویډیو ته ویوز ورکوو. خالي به دوستانو تاسو دغه ویډیو خلاص کړئ. لاندې 3 ډاټه دي. په دغه 3 ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته تاسو د کاپي لینک اپشن درکوي. کاپي لینک به وي د دې لینک په تاسو کاپي کړئ. کله دوستانو تاسو د دغه لینک کاپي کړئ ګوره هغه لینک کاپي سو. اوس به سمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ. هغه هر براوزر وي. کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به دوستانو تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/tiktok 2k views. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ تعلیم seo.com/tiktok 2k views. سمپل به تاسو دغه سرچ کړئ. کله چې تاسو دغه سرچ کړئ دوستانو د دغه اپلیکیشن هم راځي. کوم اپلیکیشن ډاونلوډوئ اپلیکیشن هم ډاونلوډولی شئ. او کوم چیرې ډایرکټ ویب سایټ خلاصوئ نو تاسو ډایرکټ ویب سایټ هم خلاصولی شئ. نو زه ډایرکټ ویب سایټ خلاصوم. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ یا دغه ویب سایټ خلاص کړئ دغه اولار شکل دغه رقم راځي. دلته ګوره دوستانو تاسو ته دا خط درکړی ده. اولار به دلته تاسو دغه خط کې ولیکئ. دلته ګوره ماته په تور خط کې مې رنډم لیکلی ده او په دغه پینک کلر کې ماته رنډم لیکلی ده. نو زه راځم دغه رنډم کې لیکم RANDOM. سمپل به تاسو هغه خط کې ولیکئ. په ټیک مارک بټن به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته ګوره په دې کې د اول اپشن د اټو ویوز کومنټ هر فیورټس دغه به تاسو استعمال کړئ. دا یوز ورته لیکلی ده دوستانو. سمپل به دغه یوز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یوز باندې کلیک وکړئ کوم لینک تاسو کاپي کړی و هغه لینک به دلته تاسو پیسټ کړئ. کله چې تاسو هغه لینک پیسټ کړئ ګوره سرچ بټن ده. سمپل به دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو هغه ویډیو تاسو ته راړئ. ګوره تاسو ته ویوز هم درښکاره کوي لایکونه هم درښکاره کوي کومنټونه هم درښکاره کوي شیر هم درښکاره کوي. ګوره دغه ویډیو 19 منټه مخته شیر شوی ده. نو زه راځم فلحال خالي زه ویوز ورکوم. ګوره د اټو ویوز لیکلی ده. خالي په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اټو ویوز باندې کلیک وکړئ دوستانو اوس به تاسو لیږ انتظار ته وکړئ. ګوره سکسس 500 ویوز سنټس وایي 1500 ویوز موږ سنټ خو 1500 نه دي سنټ کړي. دا دوستانو په یو وار باندې 2000 ویوز درکوي. ګوره دغه ویب سایټ بیا تاسو 2 منټه بعد هر وار ته استعمالولی شئ. اوس زه راځم هغه ویډیو ته. زه رالم هغه ویډیو دا ویډیو مې خلاصه کړه. دا زه ریفریش کوم. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ 1115 ویوز پر دا ګوره ما خلاص دلته لاندې هم ګوره تاسو کتلی شئ 1115 ویوز پر زه بیا ریفریش کوم. نو دغه رقم د دې ویوز څوکه اپډیټ کیږي. او دوستانو دغه ویب سایټ تاسو هر 2 منټه بعد استعمالولی شئ. ما درته ویل که چیرې دوستانو تاسو دغه ویب سایټ د ورځې استعمال کړئ نو تاسو تقریبا خپل ویډیو ته 1 لک 2 لک 3 لک ویوز هم ورکولی شئ. نو ډېر خوندور ویب سایټ ده. ان شاء الله دوستانو پر روانو ویډیوګانو کې زه هغه د لایک طریقه هم درښیم. په هغه کې بیا موږ په یو کلیک باندې 100 لایک خپل ویډیو ته ورکولی شو. که چیرې هغه طریقه موږ ټول ورځ استعمال کو نو خپل ویډیو ته موږ تقریبا د ورځې له 5000 نیولې بیا تر 10000 پورې لایکونه په ټیک ټاک کې خپل ویډیوګانو ته ورکولی شو. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.